پنځه عادتونه چې د دې ښودنه کوي تاسو په کارپنځونه، بزنس او تجارت کې استعداد لرئ. کله چې موږ د ژوند لپاره مسیر ټاکو چې آیا موږ باید شخصي بزنس پیل کړو که له خپلو وړتیاوو څخه بل ځای استفاده وکړو، یعنې بل ځای په یوه بله اداره کې کار وکړو. دغه مسیر کله چې موږ ټاکو ډېر وخت موږ خپل ځان سم نه ارزیابي کوو. یعنې موږ بعضې وخت د شخصي کاروبار لپاره په هغه وخت کې آماده نه وو. کله چې موږ هغه پیل کړو عموما د ماتې سره مخامخ کیږو. یا بعضې وخت موږ ته د شخصي کاروبار امکانات موجود وي خو موږ بل ځای کار ترسره کوو. اوس تاسو ته هغه 15 عادتونه بیانوم که چیرې هغه عادتونه تاسو ولرئ نو دا د دې معنی لري چې تاسو په شخصي کاروبار کې، په پانګونه کې، په تجارت کې، په بزنس کې استعداد لرئ. لومړی عادت دا دی چې تاسو ډېر کنجکاوی د هر څه مختلفې برخې جدا کوئ، غاړه پوه شي چې دا څرنګه جوړ شوی او څرنګه کار ترسره کوي. یعنې هر څه غاړې پرزه یې کړئ، جدا یې کړئ او بیل یې کړئ او ویې ګورئ. مثلا الکترونیکي وسایل، موبایل، تلویزیون، رادیو او دې ته ورته نور، دا تاسو غواړئ راخلاص یې کړئ، ویې ګورئ چې څرنګه کار ترسره کوي او څرنګه سیستم پکې کار شوی دی او غواړئ ځان ورڅخه خبر کړئ. دا د دې معنی لري چې تاسو د کارپنځونې لپاره جوړ شوي یئ. دویم عادت دا ده چې تاسو ډېر سرسخته یئ او نه درېدونکي یئ. تسلیمېدل مو ډېر ستونزمن دي، ډېر سخت دي، نه غواړئ ودرېږئ. دغه عادت که چیرې تاسو ولرئ دا تاسو ته په شخصي کاروبار کې د مخته تللو ډېره زمینه برابروي. دریم عادت دا ده چې تاسو ډېر په لوړه سطحه رقابتي یئ. که چیرې تاسو په لوړه سطحه رقابتي وئ او حریص غوندې وئ، مثلا داسې حریص چې تاسو د لوړې مرتبې غوښتونکي وئ، جاه طلبه وئ او دا هیڅوک نه غواړي چې مثلا ټیټه مرتبه کې دې وي یا د په شا کې وي. هر څوک غواړي چې مخ ته لاړ شي، خو تاسو د یوې ماتې څخه یوې بلې مرحلې ته د تللو کوښښ ترسره کوئ. یعنې منزلت منونکي یئ، لوړو هیلو او ارزوګانو خاوندان یې او نه غواړئ چې شاته ویه. دغه عادت که چیرې تاسو ولرئ دا د دې معنی لري چې تاسو د بزنس لپاره، د کارپنځونې لپاره جوړ شوي یئ. څلورم عادت دا ده چې تاسو نه خوښوئ څوک د تاسو ته امر وکړي چې دغه کار ترسره کړه او دغه کار ترسره کړه. یعنې تاسو د یو سبک فالوور یا څارونکي نه یئ. تاسو غواړئ چې خپله په خپل ځان باندې امر وکړئ. نه خوښوئ چې تاسو د څوک ووایي چې دغه کار وکړه او دغه کار ترسره کړه. یعنې د لیډرشپ یا د رهبریت یا د مشرۍ ځانګړتیاوې تاسو لرئ. او پنځم عادت دا دی چې تاسو د خپل ځان لپاره موخې، هدفونه او برنامه لرئ. ډېر په برنامه سره مخ ته ځئ او وخت مو هیڅکله نه ضایع کوئ. دا د دې معنی لري چې تاسو باید خپل شخصي کاروبار پیدا کړئ او خپل مسیر له سره وټاکئ.